په 19 اکتوبر باندې چې کوم دی د پښتون تحفظ مومنټ لخوا یو دغه راغوښتل شوې ده، جرګه راغوښتل شوې ده. نو دا منظم یو کوششونه روان دي. زموږ دا خیال دی چې پښتانه په دې باندې خو د هغوی سر خلاص دي چې موږ په مسلو کې راګیر یو. زموږ انډسټري زموږ د ضرورتونو مطابق مخکې لاندې نه ده. اوس یې څه سوچ وکړه په کروڑونو روپۍ دا هغه دوه هګۍ چې جنګي هغه داسې ټک 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 او د دې پونګو په دې باندې ځي کوم دوی جوړوي. هغوی ته چې دا بر یو افغان وي هغوی وایي چې دوی دا د تورخم دا کنډکټر وغورځوي. د ډار په ښار کې به باغي باغي لهجه مکم زه به کیسه وکم داسې چې قیصه مکم او تا په ازغنه لار د درد یره خوره کړه لاړې زه به نر هله یم چې دلته حوصله مکم. په خیر علی السلام علیکم. نن زمونږ د پښتون پودکاسټ دریم اپیسوډ دی چې پای کې موږ سره میلمه دی حیات روغاني بابا کوم چې د پښتون رسالې چیف ایډیټر پاتې شوی دی او دا وخت مفکوره ریسرچ سنټر چلوي. نو بابا ته زه په پروګرام کې هرکلی وایم ډېره مننه ستاسو د راتګ. اولنی سوال دا دی چې ډېر پښتانه وایي که باچا خان د عدم تشدد په ځای ټوپک راغستی وي نو نن به پښتانه په دا حال نو څنګه چې نن دي. پښتانه نه د دنیا نور قانونه هم چې د پښتنو په شان په معروض او په حالاتو کې دي هلته کې عدم تشدد چې کوم دی هغه یوه کامیابه تجربه ده. د تشدد دپاره به د هغې وسایل پوره کړي. بل تشدد چې کوم دی موږ څو کره دا خبره وکړله چې دا جرأت اخلي د سړي نه دا مخالف له د تشدد جواز ورکړي. موږ د باچا خان د معاصرو مشرانو خبرو وکړو نو هغه وخت کې چې باچا خان د عدم تشدد باندې عمل کوو په پښتنو کې ډېر خلک وو چې هغوی د تشدد لاره خپله کړې وه. په نور هندوستان کې هم داسې خلک خو ښکاره خره مثال کوم خلک چې د تشدد ګواښ لري نو هغوی د رسنیو نومونه دي. زه به دا خبره وکړم دلته کې دغه زموږ تورنزو باباجي تورنزو باباجي چې د تشدد لاره خپلوله نو بونیر ته لاړ. په بونیر کې د کوم د چاخونانو یا د مذهب هغه یو قصه ده شاته باچا خان خپل کتاب یې کړی دا په تورنزو باباجي لیکلي د شو کتابونو کوم ریسرچ آرټیکلز دی پای کې هم ده هغه په دې مجبوره کړی شو چې د بونیر دوز او هغه مومندو ته لاړ شي. نن هم هغه په مومندو کې ښخ دی په خپل کلي تورنزو کې نه دی ښخ. دغه شانته کې کاکاجي صنوبر نامه اخیستلی کېږي. کاکاجي صنوبر چې کوم دی هغه د کږې ولې نه تللی او هغه په باجوړ کې چې کوم دی نو جون تېرو هغه ازاده دغه وه سیمه وه په هغه وخت کې ایجنسي وه. که دغه رنګ د بقیرفي وګورو نو بقیرفي د هغه هجرت خو نه دی کړی ځکه چې هغه وخت کې آزاد قبایل وو د وزیرستان. که بیا موږ د هند طرف ته وګورو نو په هند کې سباش چندر بوس چې کوم وو نو هغه هم د هندوستان کې نه شو پاتې کېدلی. نو د تشدد خبرې چې کوم کوي کوم خلک چې تشدد ته ګواښېږي نو هغه خو یو ډېره سرسري خبره ده. هغه پکار نه چې سړی وکړي چې وروره دې ولې اچوي. زما سره یو ولاړ ده زه د عدم تشدد خبره کوم. هغه عدم تشدد چې زما کوم موقف دی په هغې باندې د چا ملک ته خطر پېښېږي که د چا مفادو ته خطر پېښېږي که د چا شخصیت ته که د چا عقیدې ته زما هغې سره کار نشته. زما کار دی د خپلې بیانیې چې هغه ده د دې خاوره باندې د امن دپاره هغه ده په دې خاوره باندې د تعلیم دپاره هغه ده د دې خاورې په وسایلو د اختیار دپاره او په وسایلو باندې اختیار د هغې د پیداوار د هغې نه د تخلیق او د هغې نه د صنعت او د هغې د مارکیټ کولو حق دی. نو که بالفرض زه یو ځای کې دا خبره کوم او یو څوک وایي چې دا خطره ده نو هغه د خپلې لارې خپلې کړي چې کوم هغه ته مناسب وي. زه به ورسره دلیل ویم زه به ورته منت کوم چې عدم تشدد لارې نه راشي. نو دا د خپلې خبرې دي سرسري خبرې دي. یعنې ستاسو مطلب دی چې د عدم تشدد لاره غوره په ځای دی چې سړی تشدد وکړي. تجربو ثابت کړي دي دا په دې باندې چې څومره علمي کار شوی دی هغې دا ثابت کړي دي. موږ چې د دنیا د بېلابېلو تحریکونو تاریخ وګورو موږ څو ورځې وړاندې دلته کې د عدم تشدد د ورځنی سکول وکړو په هغې کې څو پوهانو دا خبره وکړه ده چې دا 312 دغه چې کوم دي تحریکونه چې کوم دي د هغې چې کوم رپورټ دوه مېرمنو جوړ کړی دی ډاکټر سمیدي درمان یې په خپله مکالمه کې د هغې باندې خبره وکړله چې په هغې کې اکثریت او چې زیات وخت واخلي او پراخ اغېز ولري نو هغه د تشدد لري. تاسو وګورئ په بره پښتونخوا کې هم په سندرغاړو باندې یو قسمه ظلم کېږي
او دلته ښکته پښتونخوا کې هم داسې یو فضا جوړه ده چې د سندرغاړو او د فنکارانو دپاره پکې معاشره کې هغه شانتې ځای نشته څنګه چې پکار دی نو او دا زیاتتر مذهبي وجو باندې کېږي که نه نو ستاسو څه خیال دی چې د رباب او د باجې نه اسلام ته څونه خطره ده دا خو د حبیب جالب یو وخت لیکلي چې خطره ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو امریکا کے خواریوں کو خطرے میں اسلام نه مذهبونه چې کوم دي په دنیا کې دا څه څیزونه وبولي چې دا حرام دي او د څو څیزونو د حرمت یا د حلت دپاره بنیادي شرایط او بنیادي اصول بیان کړي آسماني مذهبونه چې کوم دي نو هغې څه څیزونه حلال ګرځولي دي څه حرام ګرځولي دي او څه بیا بنیادي اصول بیان کړي دي اسلام چې کوم څیزونه حرام ګرځولي دي یو خو په هغې کې د موسیقي ذکر نشته بنیادي چې کوم مصدر د قرآن په هغې کې نشته بیا په دې کې اختلاف دی په دې باندې ډېرو لویو عالمانو کتابونه لیکلي دي چې دا موسیقي چې کوم ده دا د دې حرمت نشته ممنوعیت یې نشته بیا د دې نه اسلام ته خطره چې کوم ده نو هغه په دې مختلفو د خطرې دپاره به موږ مختلف جوازونه بیان کړو موسیقي د انسانانو د جمالیاتي ذوق د اظهار یوه لار ده او ډېره زیاته مهذبه لار ده هر هغه څیز چې هغه د معاشرې په روان چلن کې یو داسې بدلون راولي یا د یو داسې بدلون سبب ګرځي چې هغه ټولنه خرابوي نو هغه باید چې خطره وګڼلی شي د څه بنیادي شرایطو او د بنیادي اصولو په دغه کې رڼا کې دا ځکه یو سړی سهار راپاڅي ووایي چې یاره دا دومره د بمونه په لارو کوڅو کې او په بازارونو کې او په جوماتونو کې او په سکولونو کې او په لوبو میدانونو کې او دا ډزیږي نو دې مطلب دی چې اسلام انسانیت ته خطره ده یا عیسایت چې کوم دی په کومو ځایونو کې چې د عیسایت د انتها پسندۍ دغه دي چې دا دغه ته خطره ده انسانیت ته خطره ده یا په هندوستان کې چې دا اوس کوم حکومت روان دی او خلک وایي چې هندو مذهب انسانیت ته خطره ده نو دا داسې نه ده دا د جنګي اقتصاد کې ورته دا خلک داسې کوي چې دا به لکه د مرض به په بولاره کې نه بندې دی به جنګي دله به ټوپونه ورکړي خلک به متشدد ساتي خلک به د خبرې نه د دلیل نه د مکالمې نه د جرګې مرکې نه دی به لرې ساتي دته به دا زده کوي چې ټوپک قانون دی دته به دا زده کوي چې چېرته ډب وي هلته ادب وي دته به دا زده کوي چې ګګه خوله به څوک سمېږي داسې نه دي دا هر څه په خبرو باندې سمېدی شي دا هر څه خبره په تربیت سمېدی شي نو دا کوم خلک چې دا بیانیه پیش کوي نو د هغوی اصل کې ګټه په جنګ کې ده په شر کې ده نو هغوی ځکه دې لپاره کوي که د مذهب په نوم یې کوي او که د ملک په نوم باندې کوي خو د هغوی ګټه چې کوم دی هغه د جنګ نه د هغوی ځکه غواړي چې د انسان د ښکلا د ذوق د اظهار څومره وسایل دي چې هغه د بندیز لاندې راشي او هغې له جواز د مذهب نه راشي چې هغه باطل دی درې څیزونه زموږ سره په دې دنیا کې زموږ د مشاهدې او زموږ د علمي ارتقا دغه جوړېږي لارې جوړېږي یو ساینس فلسفه او مذهب دا درې واړه ما ترتیب الټو وي ترتیب پکار دی چې داسې وچې لکه مطلب فلسفه مذهب او ساینس اوس دا درې واړه چې څومره مذهبونه دنیا ته راغلي دي څومره فلسفې راغلي دي څومره ساینس راغلی دا د دې لپاره دی د دې بنیادي اصول دا پکار دي چې دا انسان ته ښېګړه ورسوي د هغه ژوند وژغوري هغه ته اسانتیاوې راوړي چې که په کوم ځای کې کومه فلسفه کوم مذهب کوم ساینس د انسان ژوند د ګواښ سره مخ کوي د انسان ژوند ته خطره جوړوي د هغې تشریح باطله ده غلطه ده د پښتنو سیمه د نړۍ د لویو لویو طاقتونو دپاره څونه اهمه ده د پښتنو سیمه چې کوم ده په دې چې کله د نړیوال سیاست د خوا خبره کې نو په دې باندې اکثر افراسیاب خټک صاحب د دې امریکي او د پالیسي او ټرم یو میټافور هغوی کاروي هغه د اف پیک لکه افغانستان او پاکستان دا هغوی په یو نظر کې ګوري نو چې کله موږ د هغه زاویې نه ګورو بیا چې موږ د پښتنو سیمه یادو نو هغه به د ډیورنډ کرښې دې خوا نه د ډیورنډ کرښې دې خوا او اخوا دا به د یو وطن د ځمکې د یوې ټوټې په نظر کې ګورو دا داسې ده چې دلته کې د دنیا د واک د دنیا د اختیار د دنیا د تجارت په دنیا د اقتصادیاتو باندې او په بیانیو باندې د غلبې مرکزه ده او دا مرکزه چې کوم دی د دې ځای نه بل هم کېدی شي د دې خو یو دوه څلور وجوهات دا دي چې یو خوا دلته کې د روس بالکل په پوله پروت دی چین بالکل په پوله پروت دی او هندوستان بالکل په پوله پروت دی او د دنیا که موږ د لومړو 15 هېوادونو
دا نه ټول شرط وي باسو او د لومبو 15 هیوادونو ترتیب جوړو نو دا 3 هیوادونو باغی کې زیدي دا د سودنی شي ستري نو دا یو خو په دې وجه دې ته ډېر پاملرنه کیږي دویمه دا چې دا بهر هم کېدی شي دا سبب خور هم کېدی شي خو دې مکه موږ خدا نه وایو چې د پښتنو د خور نه دی جنگ ختم شو بل چا دوی تکلی شي په دې باره کې د عوامي نسل پارټي د مرکزی صدر اسود یارګوري خان هغه قصه ده چې هغه ویل چې ما ته طالبان وی چې موږ لار راک موږ پنجاب ته ځو او ما ورته چې څنګه لګستا د لار درکو دا پنجاب ته پریږدم دا قیمت هغه ورکو دا قیمت موږ ورکو دا قیمت چې کوم زموږ داخله ورکړي نو موږ دا نه غواړو چې دا د مطلب په بل ځای کې د جنگ وي خو موږ دا وایو چې بل ځای کوم دا کېدی شي دلته کې یو وجه د دې دا ده چې په جنگ کې خرچه چې کوم دا په دې ټوپک باندې نه کېږي دا په بارود باندې نه کېږي دا په ټینک نه کېږي هغه بس تا یو ځل واغست وغي خرچه چې کوم دا په دغه باندې کېږي په سپای باندې د وړي جمی غم د خوراک ډوډۍ غم د چې کوم دی د روغ رزور غم د پنشن غم په دې سیمه کې د مذهب د جنگیالي تشریح سره هغوی ته چې کوم فوجي هغه ورته د مجاهد او د طالب په نوم د مقدس جهاد په دوکا هغوی ته ګړیا ورکړی شو فری ورکړی شو نو یو دام دی تاسو وګورئ په افریقا کې د اختیار دغه جنگ چې کوم دی نو هغې کې فوجي چې کوم دی نو هغې ګړیا کړی دی نو اهمیت د دې خبرې ډېر زیات دی د دې د اقتصادي موجودیت په وجه باندې افادیت په وجه باندې د دې د جغرافیایي موقعیت په وجه باندې او د دې خورې د خلکو چې کوم ذهني تشکیل شوی دی په ډېر 200 کاله د هغې په وجه باندې هغوی ته دا ډېر اسانه ده چې دا خبرې استعمال کړي ساحل صاحب یو شی دی چې د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي چې تر څو د پښتنو کورونه وران دي دا خبر څونه حقیقت لري ګیدړ پسې زمری ورپسې شو ګیدړ منډې والي او چغې والي چې قیامت دی قیامت دی ټولو ځناورو منډې نو یو چا چې ګلاسې درې لاړل ستاسو ورځ شول نو ورته ویل چې قیامت خو نه هغه ورته چې په ما و نو به مونږ قیامت دی او بدقسمتي دا چې مونږ ټول نه منډه کړو زمونږ منډه چې کوم دی هغه د دغې جنګ خلاف د دغې بربادۍ خلاف ساحل صاحب د دې خورې د تاریخیت په رڼا کې د دې خورې د جمالیاتو نه د دې خورې د معروض د تراشونکي فنکار دی او دا د دې خورې د دې معروض د پیدا شوی داسې غږ دی چې په صدیو به چې د پښتو تاریخ وي زه د ادب خبره نه کوم د ادب په حیثیت باندې خو هغه یو ادیب یو شاعر یو لیکوال هغه په خپل ځای دي د هغه شعر چې کوم دی نو هغه به د یو علامت او د یو حوالې په توګه باندې استعمالېږي نو همداسې ده چې څنګه ساحل صاحب ویلي دي د پښتنو کور چې وراني مونږ دا ډېره ساده وه چې خبره وه په افغانستان کې مونږ وایو چې د روبري و افغان مونږ نشو کېدلی د یو بل د وجې نه هغوی ته چې د روبري و افغان وي هغوی وایي چې دوی دا د تورخم دا کنډکټر وغورځو څه معنی هغه سیاسي معنی دي هغه انتروپولوژیکل او ارکیولوژیکل نظریات د انتروپولوژیکل او پولیټیکل معنی لري دوی هغه په دې باندې واړي هغه خبرې لغون خوند په بله باندې واړي دا په کابل کې 3 کاله وړاندې د طالبانو حکومت راغلی دی چې د طالب کومه جنډه ده هماغه جنډه د تورخم د کرښې نه دې خواته د ډیورنډ کرښې نه دې خواته ځکه چې بلوچستان متاثره کېږي دا د ټي ټي پي په لاس کې ده اوس ریاست یو بل ټګي کوي تاسو د اخبار وګورئ د تیرو 15 ورځو نه په اخبار کې د طالب لپاره د خوارج ټکي دوی کاری اوس دا شعوري تور دا شوی دی دا د دې لپاره شوی دی چې د خلکو د خلونو د طالب ټکي وزي چې دا خوارج ور خو موږ ورته وایو چې تور ته په اره ژبه کې وي د دې لپاره اره اصطلاح استعمال کړي د دې لپاره ته هر معنی وتراشي زموږ د بردا طالب دی او طالب په دې اقتصادي جنگ په دې جنگي اقتصاد کې د هغه سړي ملګری دی پارټنر دی انډیوال دی کوم سړی چې د خلاف اپریشن کوي خو بیا هم د ختميږي نو دا هغه پارټنر دی مونږ بار دا خبره کو بسو کرته موږ دا چې د دهشتګردۍ خلاف د طالبانو خلاف د پاکستان د پوج جنگ د ټوکانچو جنگ پښتنو ټولنیز نفسیات بدل شوی دي کنه د پښتنو د ټولنیز نفسیاتو په بدلون کې انګریز ډېر لوی کار کړی دی د پښتون چې په کوم پته او ښېګړه او توره او ورورولي او ننګ غوندې ټرمینالوجیز یا د پښتانه په میلمه سر قرباني غوندې دروغ یا پښتانه ډېر غیرتیان وي د دې په شان ډک ګوسله
دا دروغ چې کوم دي دا هم انګریزانو په پښتنو تپلي دي او پښتون کتاب نه لري دی پښتون د خپل بیانیې د وړاندې کولو صلاحیت نه لري دا خو د خدای خدمتګار تحریک ډېره زیاته مننه یا د خدای خدمتګار تحریک نه وړاندې چې کوم انفرادي تور باندې تر خوشحال بابا تر پیرو خان کوم هڅه شوې ده نو دا غوي ډېره زیاته مننه چې هغوی د پښتني پرسپیکټیو هم مخې ته راوړی دی یو پښتني لیدلوري یې هم مخې ته ایښی دی نو د انګریز هغه چې کوم تراشلی شکل دی د پښتون د ده پر رویو کې کوم بدلون چې هغه کړی دی نو هغې باندې اوس د پاکستان حکومت هم استثمار کوي هغه پالیسیان د پښتنو په حوالې سره د بلوچو په حوالې سره د ګلګت د خلکو په حوالې سره د سرایکي خلکو په حوالې سره تر یو حده پورې د سیندیانو سره مې تر یو حده ځکه وویل چې هلته کې سیاسي شعور ډېر وړاندې تللی دی او د هغې سره اکثریت داسې دی چې اسټابلیشمنټ هلته کې هر څومره زهر هغه وروپو کې خو هغه خلکو کې د هغه سیاسي شعور چې کوم دی هغې د هغې مقابل ودرېږي او هغه خلک چې کوم دی هغه خپله تر څه حده پورې خپله دفاع کوي نو چې کوم په دې خاوره باندې پښتانه دي بلوچ دي سرایکي دي د ګلګت خلک دي د سرحده پورې سیندیان دي نو د دوی سره د ریاست پاکستان پالیسي هم هغه ده کوم چې انګریز ډیفاین کړې ده او انګریز ټاکلې ده نن هم په هغې باندې روان دي د انګریز دور نه پس که موږ وګورو ستاسو نه موږ اورېدلي چې دا ډم او دا شاخیل او دا فلانې او دا ډنګرې دي قبیلې سره تعلق یې که نه او هغه په داسې په طبقاتي نظامونو کې تقسیم شوی دی نو ستاسو څه خیال دی چې دې د ختمولو دپاره بس کم داسې یوه لار وي د دې یو ډېره ساده غوندې کې مثال چې کوم دی نو هغه د باچا خان خودي خدمتګاري کې ولي خان بابا ورکړی دی هغه داسې دی چې هغه وایي چې انګریز څه چلو کو په پښتنو کې دا چې کوم د ملک چې ملک به د دې ټول سپینو تورو خاوند نه ملک چې کوم دی هغه به د قوم خدمت کوو د هغه اجره چې کوم ده هغې نه به د هغه وخت کسبګر هم خوړه ده د هغه وخت د کلي مېلمانه هم د هغه په اجره کې ناست وو زموږ تر یاده پورې داسې شوي دي غټې غټې اجرې وي اوس هم ځای په ځای باندې شته خلکو ساتلي دي هغه رواج هغه روایت نو ولي خان بابا ویل چې بیا دوی پروټیکل ایجنټ هلته کېنو نو چې د علاقې ملک به ورغې نو د هغه به خوله نه ځایدله د هغه پروټیکل ایجنټ د خوښې سړی به ورغې هغه به ما غوندې کې ورک سړی و نو د هغه په خوله باندې به د خلکو هغه کار کوو د هغې سره خلک ډاډه شول هغې سره د هغه ملک هغه حیثیت را ختم شو دا د هنرونو په بنیاد باندې چې کوم د خلکو ویش دی دا خیلونه جوړ کړي دي د ډم په نوم باندې د قصبګر په نوم باندې او دا هنرونه یې سپک کړي دي تاسو نن هم ګورئ یو نه یي د دې دغه نه لرې کوي ټولنې نه یو نه یي ته اخواته کوي زما خو د شي نه به پاتې شي ټول به ځنګلیان نو چې کوم خلک د ټولنه ښکلي کوي کوم خلک د ټولنې ښکلا له دې نه سند هم جوړوي لکه جامې جوړوي هغوی چې کوم دی د روزانه استعمال څیزونه جوړوي نو هغې یې راوغورځول نو دا د یو فرنګي د سوچ سره کړي د ډېر منظم سوچ سره کړي دي که اوس نن وګوره دا ټول یو پاکستان دی او وایي چې نن یې پکې د شاهین 2 میزایل تجربه مو کړله خو د دوی هغه د خدای د یادولو هغه تسبیح چې دي هغه مو له دغه جوړ کړي دي د چین جوړوي هغه ټوپۍ چې کوم ده هغه مکې والا چې دلته په مکه جوړوي هغه مو له چین جوړوي د دې ماشوم زموږ یو ساده غوندې کې سیسټم و ترکاڼ به چې کوم دی داسې و لرګی واغست داسې به واغست داسې به دلته به یو پایه ولګوله دوه دلته او ماشوم په هغې باندې پل اخیسته نو هغې سره به دغه ماشوم یو جسماني اکسرسایز هم وشو د هغه چې کوم طبیعي وجود و هغې کې به هم یو دغه راتلو صحتمندانه ترقي به پکې کېدله هغه چین والا ولا واکر جوړ کړو هغې کې هغه ماشوم ناست یو خپې هلته یو خپې دلته چې غټ شي یو شی ته جوړ شي نو هغه څیزونه هم موږ ونه پرېښودو زموږ انډسټري زموږ د ضرورتونو مطابق مخکې لا نه ده اوس یې څه سوچ وکړه په کروڑونو روپۍ دا هغه دوه هګۍ چې جنګي هغه داسې ټک 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 او د دې پونګو په دې باندې ځي کوم دوی جوړوي د هندوستان دغه نه راځي چین نه راځي او یا د پنجاب نه راځي پښتانه کنزیومر پاتې شول دا په دې وجه باندې چې دلته کسبګر او هنرمند چې کوم دي نو هغه د ټولنې نه وشو کولی شو او سپک نه شو سیاسي شعور او سیاست څه ته وایي سیاست چې کوم دی دا د یو جغرافي دننه د انتظام نوم دی سیاست دا د انتظام نوم دی او سیاسي شعور دا دی چې خلک د دغه انتظام دپاره د اختیار سپارلو او یا د یوې فیصلې خلاف د احتجاج کولو پوهه ولري سیاسي شعور دا دی
چې په بېلابېلو خبرو باندې مختلف موقف لرونکي خلک هم د دې مشترکه خبرو دپاره سره یو ځای کینی. دا سیاسي شعور دی. سیاسي پارټونه خاص کر په پاکستان کې د خلکو اعتبار پاسېدلی دی. که تیر وخت کې مونږ وګورو نو درنه وشوه د بجلۍ د ګرانۍ خلاف، چې درنه ختمه شوه نو وی زمونږ فیصلې ومنلې او چې بیا اخبار کې وکتل شو 2 روپۍ بجلي نور هم ګرانه شوه. دغه شانتي کې د هغې نه وروسته که مونږ وګورو ټولې پارټۍ را یوځای شوې د ګرانۍ خلاف او هغې دغه وچلو او یو حکومت یې مات کړ او هغې نه ګراني نور هم سیوا شوه. نو داسې قسمه څیزونو د وجې د خلکو د پارټو نه اعتبار پاسېدلی دی. دا به څنګه بحالي؟ د سیاسي ګوندونو نه د خلکو اعتماد پاسېدو دا خبرې چې کله مونږ علمي لهجې ته یوسو، مکالمې ته یوسو، نو دا لږې پیچیده شي. بیا به ته په هغې کې هغه ټرمینالوجیز، هغه اصلاحات او بیا هغه څېړنې به پکې راولي. دا ډېر ساده غوندې خبره ده. یو خبره خو دا ده چې د سیاسي ګوندونو د خپل تعامل او د خپل رویې د لاسه د خلکو د هغې نه اعتماد باسي. نو په هغې کې یو ډېره ساده غوندې خبره کول دي چې ولس باید د سیاسي ګوندونو په منشور پوهه کړی شي. که سیاسي ګوندونه خپل منشور خلکو ته رسولو کې ناکامه شوي نو دا بدیهي نتیجه ده چې هغه ګوند چې کوم دی نو هغه به د هغې زیرې به ورو ورو د ولس نه راوځي. دویمه دا ده چې کومو خلکو د ولس سره وعدې کړي دي هغه لوزونه سر ته رسېدلي دي. که رسېدلي دي نو پکار دا ده چې ولس هغه طرف ته رجوع کړي، مخ ور واړوي. که نه رسېدلي نو باید چې ولس ته ځان ډسکنیکټ کړي. ولس ته دا حق حاصل دی. جمهوریت خو ولس ته دا حق ورکوي چې هغوی د خپلې رایې په بنیاد باندې فیصله وکړي، ځان له په خپله باندې واکمن وټاکي. د دې یو خارجي اړخ هم دی چې هغه د سیاسي ګوندونو د دننه نظام نه بهر دی او هغه دا دی چې په وسایلو او په اختیار باندې قبضه د بل چا سره خو نه ده. نو چې د بل چا سره قبضه یا بل څوک د قبضې ته لیوالي نو هغه غواړي چې د سیاسي ګوندونو ایمیج د ولس په نظر کې خراب کړي، پارلمان بې باوره کړي. حقیقت دا دی چې پارلمان د سیاست په معنی کې چې هغه د انتظام کولو دي، د ولس لپاره د ژوند د اسانولو او د هغوی د ضرورتونو د ترسره کولو یو نظام دی. د ولس لپاره پارلمان باید یو مقدس او سپېڅلی ځای، د هغوی لپاره باید سیاست یو سپېڅلی پیشه وي د خدمت. نو د ولس په دې باندې باور را پیدا کول چې کوم دا ډېر زیات ضروري دي. کوم خلک چې غیر پارلماني قوتونه چې کله په دغه باندې قابض وي په اختیار او په وسایلو باندې په فیصلې کولو صلاحیت باندې چې کله هغوی دغه وي هلته کې ولس کوم دی مخکې نه شي تللی. د ولس د غولولو لپاره بیا 2 څیزونه دي د هغوی سره. یو دا دی چې د مذهب په نوم باندې وخي هغه العوام کله نام او دا د باچا حکم چې کوم دی دا د خدای حکم دی او دا ضلع الهي دا د پیغمبر په خوب کې ولیدو. دا مونږ دلته ولید هغه تېر ځل آرمي چیف و هغه یو تبلیغ والا په خوب کې لیدلی و، د پیغمبر سره خوب کې لیدلی و. دا اوس چې کوم آرمي چیف دی دا حافظ و د ده په باره کې یو کس وي چې دا خدای پاک نیغ په نیغه د ده تقرري کړی ده، اپاینټمنټ یې کړی دی. نو هغوی سره بیا دا قسم د فضول سودا د خرڅولو دپاره هغوی سره د ولس د ښېګړې دپاره څه نه. زیاتره پښتنو سوچ دا دی چې د پارلمان د لارې موږ خپل حق نشو حاصلولی. هغې وجه دا چې پارلمان واک د بل چا لاس کې دی. کوم خلک چې پارلمان کې ناست د هغوی لاسو کې نه دی. نو دې خبرې سره څونه اتفاق لرئ؟ مونږ دا خبره ډېر په ترتیب سره کوو چې د باچا خان د تحریک د خدای خدمتګار تحریک د هغې 3 بنیادي دغه پړاوونه. یو لومړی پړاو چې کوم هغه خپله اصلاح وه، د هغې دپاره د عدم تشدد شرط ایښودلی شو او که د هغې دپاره تاسو د خدای خدمتګارانو حلفنامه وګورئ نو په هغې کې دا یو بنیادي خبره ده چې زه به د خپلو خپلوانو سره، د خپل ورور عزیز سره، د خپل تربور سره، د خپل چمګاوند سره زه به د چا سره دښمني تربګني نه کوم. نو لومړی خپله اصلاح ده. دویم پړاو چې کوم دی خپله اصلاح چې کوم دی د هغې سره د خپل ملګري اصلاح کولو دي. دویمه خبره چې کوم دی هغه د احتجاج کولو ده چې که په اصلاح باندې په خبره مذاکرات باندې یو څه نه کېږي د هغې خلاف پرامن احتجاج دی. او درېیمه لار چې کوم دی هغه دا دی چې پارلمان ته رسېدل دي په فیصله سازۍ کې د شراکت حق ترلاسه کول دی. ولس وایي چې اختیار د ماماګانو سره، د ماماګانو مطلب فوجیانو سره دی یا د هغوی ماته چې کوم ګورګسي ده عدلیه ده یا نورې داسې ادارې دي. نو هغوی د په دې جنګ ځان پوه کړي
چې زموږ دا جنگ هم چې کوم دی د سیاست د سیاسي پارټیانو دا جنگ دا پارلمان د دغه مماګاو نه خلاصول دي. دا که څوک پارلماني سیاست کوي او که څوک غیر پارلماني سیاست کوي د هغوی مقصد هم دا دی چې موږ پارلمان د هغوی نه خلاص کړو. اوس پارلمان نه دغه پیریان ایستل، پارلمان نه دغه بو لرې کول دا د تشدد ته لاره خو نه کېږي، دا به د سیاست ته لاره کېږي. نو که کوم خلک دا وایي چې سیاست دوکه ده نو دا اصل کې د هغې فوجیانو مټې مضبوطوي چې کوم خلک وایي چې پارلمان غلام دی او دا سره ازادېدی نشي، نو دا یو ډېر غیر معقول تصور چې کوم دی هغوی خپل کړی دی. پکار دا ده چې هغوی ولس ته ووایي چې تاسو راپاسئ د ووټ په ذریعه فیصله وکړئ او تاسو په پارلمان کې داسې یو څو مخونه شته چې هغه د ولس غږ کوي چې د دې مثال ورکړي چې که دا خلک په پارلمان ته په اکثریت ولېږدي شي نو څه به نو دا یو دغه سفر دی، روان سفر دی. که موږ وګورو د فوج سره یو اختیار هغه به راغی، یو منتخب وزیر اعظم به یې لرې کړ، منتخب به وکړو چې منتخب وکړو هغه به یې لرې کړ. عدلیه به راغله هغه به د پاسه د نظریې ضرورت لاندې مهر ولګو چې د حالت ډېر زیات خراب و، د آرمي چیف خوار سره بله صدار نه وه نو هغه د اختیار په لاس کې واخیست. هغه به وایي زه به درې میاشتو کې هر څه ډیک کومه 11-12 کاله مې تېر کړل. هغه اختیار ته د پارلمان تر لارې عمدې پارټیانو واخیست، دا چې کوم لګیا دي دا چې دوی ډسکریډټ کوي دا فوج عمدې پارټیانو ته او په هغې باندې د آرټیکل 6 باندې سزا کېښودله. اوس یو فوجي نیغ په نیغې نشي راتلی. دویم بیا سموټو ایکشن و. مونږ د 18 معنی ترمیم نه پس ګورو چې په ملک کې به د غیر فیصله شوو کیسونو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېده، حالات به تبه و. خو یو دغه و چیف جسټس صاحب و هغه به تلو په هسپتال کې به شوکاز نوټ دغه اخیستل سموټو ایکشنز، په سکول کې به اخیستل، په لاره به روان و چې دا د خرش پرس چیپسو دا ګوتې ولې الوځي نو په دې به سموټو ایکشن واخیست. ویډیو خبرې وې په هغې نه به صرف نظر کوم، سترګې به یې تړولې. دا اوس په دې حکومت کې دا چې د دې اوس منتخب حکومت نه مخکې کوم موقت حکومت و، په دغه حکومت کې پارلمان تر لارې د چیف جسټس نه هغه د سموټو ایکشن اختیار فرد نه واخیستلی شو. نو خبر دا ده چې د فیصلې طاقت چې کوم دی دا غیر مرتکز شي، دا ډیسنټرلایز شي، دا د یو کس سره محدود نه چې په دې باندې مختلفو خلکو رایې راشي. نو پارلمان په هغې کې پوره کردار ادا کړي. دا دوه خندان خو د منځ نه یوړل. د چاړهګانو په ځای مونږه تکړه خلک پارلمان ته ولیږو نو بیا به پارلمان نه مونږ ته صحیح جواب او بالکل ولس د پارټیانو منشور ګوري، د منشور مطابق چې کوم دی فیصله وکړي. ځایي خدمتګارانو په پښتو ادب کې څه کردار دی؟ زموږ مخکې خلکو لیکل کړي دي او خدای خدمتګارانو دې له یو تنظیمي او منظم شکل ورکړي. تر اوسه پورې د خدای خدمتګارانو لیکلی شوي په مورنیو ژبو کې د لیکلی شوو 46 کتابونه دا چاپ شوي دي. څه مسودې داسې دي چې هغه ورکې یو خو بل خوا پرتې دي، هغه موندل غواړي. بل د دې بنیادي ماخذ چې کوم دی که مونږ د خدای بخیلي فضل رحیم ساقي صاحب خدای خدمتګار چې په هغه به خدای خدمتګار د دې کې ټول نه زیات لیکل کړي دي، زیات کتابونه چاپ کړي او لیکلي کړي دي. د هغه په کتاب باندې باچا خان لیکل کړي دي چې ما خپلو ملګرو ته وویل چې تاسو په مورنۍ ژبه کې لیکل کوئ او د سره درېږي صرف دا لیکئ، د دې سره به یو خو ژبه وده وکړي. بله خبره دا ده چې دا تاریخ به خوندي شي. نن چې موږ د خدای خدمتګارانو تاریخ راخلو نو هغه متبادل تاریخ دی، الټرنیټیو تاریخ دی. هغه د ریاست چې کوم مصنوعي تاریخ د دروغجن تاریخ چې کوم ریاست پیش کوي د هغې متبادل یو تاریخ دی. اوس د وخت تېرېدلو سره د معلوماتو د رسایي د نوو میډیم راتلو سره، سوشل میډیا د راتلو سره هغه معلومات ډېر تادې سره خورېږي. ځکه د 12 نه بس ماشوم د ریاست په ولقه کې نه ریاست یې به جبر ساتي کوشش کوي. د یونیورسټو کې بندیزونه، په کالجونو کې بندیزونه، د بنیادي انساني حقوق معطل کول یو جبر سره کوشش کوي چې برقرار وساتي، خو ساتلی نه شي ځکه چې د احتجاج روایت هم وده مومي روان دی. نو دا مختلف څیزونه دي. دې ته مونږ د یو اړخ نه شو کېدلی چې موږ په دې باندې فیصله وکړو، د بېلابېلو اړخونو نه پکوو. زما دا خیال دی چې په معاصر دور کې چې د پښتو د پرمختګ کوم رواج موندلی دی یا د نورې چې کوم د دې سیمې ژبې دي هغوی په شعوري یا لاشعوري توګه باندې هغوی ته ادراک شته یا ورته ادراک نشته. خو هغوی د خدای خدمتګار تحریک د ژبې په حوالې سره د رویې تقلید کوي. ولی خان بابا وی چې زه پښتونستانی نه یم، ما یې کو دې خبر لږ وضاحت وکړي چې دا په کوم کنټیکس کې دی. یو پښتونستان و چې هغه په 21 جون 1940 کې په بنو کې د هغې قرارداد پیښ شوی و
د خدای خدمتګار امیر محمد خان هوتي په مشرۍ کې. د هغې نه پس چې څومره د پښتونستان غږ دی موږ دا ګڼو چې هغه دروغجن دی. دا د پښتنو د ویش یو بله هڅه ده. که دغه مضمون دی دا د باچا خان یو مرکه ده زما د ولی خان بابا، زما خیال دی چې د باچا خان خدای خدمتګار کتاب په څلورم جلد کې ده د روان فرهادي سره مرکه کې هغوی دا یو خبره کړې ده چې ځان د پښتونستاني نه ویم چې هغه سره د تفصیل سره وګوري نو په دې باندې به پوه شي چې د دې پښتونستان په نوم د دې قام سره د کومې ټاګۍ کوشش شوی دی او یا کېږي. ملاله یوسفزی چې کومه قصه ده نو هغه پروپیګنډې او دغه ډېر دي نو هغه اصل څیز موږ ته مخې ته نه راځي. نو ستاسو د هغې د سفر باره کې لږ غوندې معلومات موږ ته راکړئ چې د هغې سفر کوم ځای نه کوم ځای ته او څنګه و. ملاله یوسفزي چې کوم ده هغه په یو داسې وخت کې مخې ته راځي چې سوات کې د ګیرو په ولقه کې دی، په سوات د ګیرو قبضه ده او د دې قبضې هغوی ته لار ورکړی شوې ده، وسایل برابر کړی شوي دي. په دغه دننه ځایونو کې یوه ماشومه چې کوم دی نو هغه لګیا ده او هغه دنیا خبرې چې په سوات کې دننه څه روان دي، په محاصره شوي سوات کې دننه څه روان دي. بیا د هغې قیمت هغه ورکوي د یو نیغ په نیغه په هغې باندې د شوې حملې په شکل کې. بیا د هغې دغه قلمي کم کنټریبیوشن چې کوم دی او په هغې باندې د هغه نیغ په نیغه د شوي تشدد په نتیجه کې هغه د نوبل انعام لپاره منتخب کېږي چې هغه په خپل ځای باندې یو ډېر لوی درناوی دی. بیا چې کله هغه دغه ځای ته ورسي نو هغه دا نه چې هغه کښېني چې بس ما خو نوبل انعام هم واخیسته اوس زما ژوند هم خوندي شو او هغه څېرې هم ښکاره شولې چې هغه کومې د کوم خلاف چې ما لیکل کول یا ما خبره کوله نو هغه کښېنناسته. هغې یو نوی غږ راواخیست چې یو کتاب او یو قلم هغه د نړۍ بدلولی شي. نو هغې د تعلیم یو دغه شروع کړو، هڅه شروع کړه او هغې په خپله سیمه کې زه په خپله تللی یم هلته کې 2-3 پیرې زه ورغلی یم. یو داسې د ښه معیار سکول یې جوړ کړی دی چې هلته کې د چاپېره سیمو ماشومان چې کوم دی هغوی راځي هلته سبقونه وایي، وړیا سبق وایي، ډېر ښه استادان یې ولې ساتلي دي، ډېر ښه انتظام دی، ډېر ښه ماحول یې ولې ورکړی دی. د دې تر څنګ چې کومې بېوسه ماشومان دي هغوی له څه د میاشتې وظیفه هم ورکوي چې د هغوی هغه مور پلار چې کوم دی چې هغوی په څه بهانه باندې په څه جواز باندې دا ماشومان یې د زده کړو نه راونیسو کوي. نو دا یو ډېر لوی کنټریبیوشن دی. اوس د ملاله په باره کې خلک خبرې څه کوي نو دا خو چې څنګه موږ وویل چې هر چا ته د رایې لرلو او بدقسمتۍ نه د هغې د اظهار هم اجازت دی باید چې وي ورته خصوصي په ذاتیاتو باندې حمله کول هغه کله هم مناسب وي. د نور خلک رایې ساتلی شي هغه څوک به وایي دا داسې دی څوک به وایي داسې دی. ښه خبره دا ده چې هغه مخکې ځي او خپله لار وښي. یوازې دا نه چې هغې د پیغلو دلته کې په تعلیم باندې زور وړی دی، هغه د نړۍ نورو برخو ته تللې ده. اول ته د پیغلو د ماشومانو د جینکو د تعلیم لپاره غږ پورته کړی دی. دا یو لوی کنټریبیوشن دی. زما په خیال باندې تعلیم چې کوم دی هغه د انسانیت د ټولو نه لومړۍ ذمهواري ده چې هغه راتلونکو نسلونو ته اوس ورسي. پښتانه په مختلفو نظریو کې او مختلفو پروپیګنډو کې تقسیم دي، خو دې سره که موږ دا وګورو د دې ټولو دردونه هغه شریک دي چونکې دا جبر په ټوله خاوره روان دی. کوم یو داسې بیانیه یا کوم یو داسې خبرې کېدي چې په هغې باندې دا خلک راغونډ شي. ساده غوندې خبره ده. د دې یو ساده خبره دا ده چې د یو څیز نه د یوې فیصلې نه ته په انفرادي طور باندې متاثره کېږي که نه ټول خلک متاثره کېږي. ستا چاپېره ټولنه څه خلک نور هم متاثر کېږي، ټولنه څه خلک نور هم متاثر کېږي، اکثریت متاثر کېږي. اوس ستا سره په خپله دغه خبره کېږي، ستا دغه استحصال کېږي یا ته دردولی کېږي یا زورولی کېږي یا وجلی کېږي او ته د دې د خطره ویني ستا څه تعامل دی. نو چې کله ته ووینې چې دا په ټولنه کې اکثریت سره داسې کېږي نو باید چې خلک منظم کړی شي، خلک راغونډ کړي شي. مونږ په دې ډېرو خبرو باندې مونږ سره راغونډېدلی شو. کېدای شي زمونږ په سیاسي فقه باندې په دوالین او زوالین اختلاف وي، کېدای شي چې زمونږ امین بالجهر او خفي امین باندې د یو بل سره اختلاف وي، خو چې کوم ښکاره ستونزې دي قام ته په هغې باندې مونږ سره متفق
او د دې کوششونه روان دي. زما خیال دا دی چې 2019 نه پس مخکې هم شوي دي خو په دومره تسلسل سره نه دي شوي. د 2019 نه پس په دې باندې یو ډېر سنجیده پړاوونه روان دي. سیاسي ګوندونه هلې ځلې کوي، کنفرنس کوي، ظاهره خبره ده، نور خلکونه شروع کوي هغوی خو چې کوم APCs کوي نو هغه په څه آئیني یا د ملک په لیول باندې څه ستونزو باندې کوي. دلته کې لومړی دغه چې کوم ده جرګه د عوامي نیشنل پارټۍ د خوا روبلې شوه په مارچ 2019 کې. ټول سیاسي ګوندونه په هغې کې پښتانه خو د سیل مې راغلل هغوی پکې شامل شول، بلکې دغه وخت د PTI حکومت چې کوم و د هغې یو دغه هم پکې راغلی شوکت یوسفزۍ هغه هم پکې ګډون کړی. بیا دویمه چې کوم دی د هغې په تسلسل کې هغه په شمالي اشنغر کې وشوله د پاکستان مزدور کسان پارټۍ د طرفه د افضل خاموش صاحب لخوا. درېیمه بیا په بندو کې وشوله، څلورمه بیا باچا خان مرکز کې وشوله. بیا د هغې په بنیاد باندې یو پښتون قومي اتحاد جوړ شو، د هغې اوس هم جرګې روانې دي. یو اتحاد په دغې کې جوړ شو بلوچستان کې، اوس دلته کوشش کېږي کمیټیانو پکې میټینګز کوي. په 19 اکتوبر باندې چې کوم دی د پښتون تحفظ مومنټ لخوا یو دغه راغوښتلې شوې ده، جرګه راغوښتلې شوې ده. نو دا منظم یو کوششونه روان دي. زموږ دا خیال دی چې پښتانه په دې باندې خو د هغوی سر خلاص دي چې موږ په مسلو کې راګیر او اوس په هیڅ قسم د تقدس، په هیڅ قسم لا جعلي وطنیت یا په هیڅ پیټریوټیزم باندې هغوی د دغه نه نشي راوپسېدلی، موقف نشي راوپسېدلی. نو موږ دا وینو چې په راتلونکي وخت کې به د دې دا چې کوم تالان روان دی او دا چې کومې وینې تویېږي په دې کې به تر ډېره حده د دې مخنیوي وشي. زمونږ په نصاب کې زمونږ د اتلانو ذکر نشته، بلکې هغوی پسې پیشاړې کېږي او هغوی پسې خندا کېږي، هغوی سپکولي کېږي او هغوی سره چې زمونږ دا کم مطالعه پاکستان نوې بچي راوړي نو هغوی په دې باندې نه پوهېږي چې زمونږ هم څه تاریخ شته، زمونږ هم څه دغه شته، هغه په هغه جعلي وطنیت کې چې کوم دی نو هغې ښکار وي. نو موږ څه داسې کولی شو چې د خپل اتلان خپل نوې نسل باندې وپېژنو؟ کوم وخت نه چې تاریخ معلوم دی د جنګونو، نو د جنګونو تاریخ چې کوم دی هغه په خاوره او په اوبو دی. د خاورې او د اوبو مطلب دا دی چې وسایل په وسایلو باندې جنګ دی. اوس په دې دنیا کې داسې قسم نشته چې د هغه څوک مالک نه چې بېڅوک. د خاورې مالکان هغه خلک وي چې کوم په هغې باندې اوسېږي، د هغه خاورې بچي د هغې نه راټوکېدلي، په هغې باندې هلته کې وخت تېر کړي، هلته کې یوې ژبې له، یو تهذیب له، یو ثقافت له، یو رواج له لارې وله ورکړي. نو هغوی به د دغه دعوې نه څنګه ډسکنیکټ کوي؟ د هغوی نه به ژبه اخلي، د هغوی ژبه، د هغوی د تاریخ، د هغوی د فولکلور دا به د هغوی نه تروړي چې دنه دا ایر شي چې زما د وطن ښکلا څه ده، زما د وطن شتمني څه دي، زما د وطن تاریخ څه دی، د اتل څه دی. هغه ته به مصنوعي اتلان راوړي، هغه ته به مصنوعي قومیت به ته هغه به جوړوي. نو دې د دې نه جدا شي. ته اوس سوچ وکړه لکه یو سړی به راپاسي په فلسطین باندې به احتجاج کوي، موږ هم کوو چې د چا وینم که د هر مذهب وي، د هرې عقیدې خلک وي چې څوک یې داسې وینه تویوي لکه د فلسطینیانو تویېږي، نو باید چې موږ یې مذمت وکړو، باید چې موږ د هغې مقتولانو او مظلومانو سره ودرېږو. هغه به هلته کوي خو د وزیرستان باندې به خبره نه کوي، په باجوړ نه کوي، په اشنغر نه کوي، په پېښور او په سوات نه کوي، په دیر نه کوي، په دغې نه کوي، په تیرا باندې، په کورمه باندې نه کوي، په چمن باندې نه کوي، په سیوې باندې نه کوي. نو موږ بیا دې ته چې کله موږ هغوی ته خبرې کوو هغوی چې نه ټول عالم اسلام یورونه دي، نو ټول عالم اسلام کې بیا هغه ته فلسطین هغه ښکاري، د وزیرستان ورته نه ښکاري، د باجوړ ورته نه ښکاري، د کورم ورته نه ښکاري. دویم چې ورته وي هغوی چې دا ټول ملک یو ملک دی. نو هغه دا خلک یې داسې کړي دي چې دوی د تاریخ دغه نه شو کولی دي، د اتل نه شو کولی دي. اتل دلته جعلي اتل دی، دلته هغه خلک نشته چې هغوی په خپلې پښتۍ ماتې کړي دي، هغه خلک چې هغوی جیلونه تېر کړي دي، هغه خلک چې د بمونو د ماکو ته د خپلې خاورې د خپل موقف دپاره ولاړ دي، نو د هغې نه یې لرې کوي. نو دا د چې کله څوک ستا ژبه نه مني، کله ستا څوک اتل نه مني، کله چې څوک ستا تاریخ پسې پچموزې کوي، ملنډې کوي، کله چې څوک ستا وسایل تا نه د مذهب او د وطن په نوم باندې اخلي، او د دې نه ته پوهه شي چې دا چې کوم زما سره تعامل کې دا قابض دی، دا زما خپل نه دی، نو هغه ته بیا هغه شانتې کې منصوبه بندي کول پکار دي، هغه شان ستراتیژي او حکمت عملي خپلول دي چې د دغه قبضهګر نه دا قبضه واخیستلی شي. د عوامي نیشنل پارټۍ په برکت سره د صوبه سرحد نه دا تنخوا شو، د دې نه KPK جوړ شو، د دې پښتونخوا نوم نه
چاته کیپی جوړ کړ نو تاسو څه وایئ چې د دې مخنیوي به څنګه کوو او آیا دې ته پښتونخوا ولې ویل پکار یو خو دا دی چې پښتونخوا د دې تاریخي نوم دی د دې خاورې او د تاریخ سره تړون چې کوم دی دا یو د اختیار په جنګ کې د اختیار دپاره د خپل خاورې او خپل اختیار د مبارزې په شالید کې دا ډېر زیات د ارزښت وړ دی موږ وایو چې خیبر پښتونخوا وایي او که خیبر پښتونخوا نه وایي د هغې شارټ فارم چې کوم دی پښتونخوا کېدی شي اوس پښتونخوا درې چپې راځي کې پی کې دا هم درې چپې راځي موږ خلکو ته دا خبره کوو چې یو خو د دې نوم اخله او که بیا څوک نوم نه اخلي نو پکار باید چې موږ پښتانه په دې خبره باندې پوه شو چې یو سړی زموږ نوم اخیستلو نه موږ یې د ګاډي نمبر پلیټ جوړ کړی دی ځان یې چې کوم دی خپل نوم یې کړي پوره یو پړپړی هغه وایي خو دا کې پی کې وایي نو دا د هغه تنګ نظري د غیر شعوري به وي د څه خلکو خو شعوري ده د څه خلکو بغیر شعوري هغه به نه پوهه په دې باندې ډېر خلک مونږ وینو دلته کې راځي مونږ سره کینی هغوی کې پی کې وایي نو چې بیا ورته مونږ خبرې وکړو نو دا د دې میډیا چې کوم د ریاست قبضه کې ده هغه چې کوم وسایل د ریاست په قبضه کې دي نو هغه ریاست خو غواړي نه چې هغه ستا په نوم باندې ځکه چې ته نوم واخلي ته نوم یاد کړي د ساحل صاحب خبره ده بس په خپله خاوره ودرېدي افغان مشر نو که هغه ته ستا له دغه حق درکړي شناخت درکړي نو ته خو بیا دعوه کړي نو هغوی غواړي چې ستا دا ډایورجن ټیکټکس دي چې هغه دا استعمال کړي باید چې موږ خلکو ته لاړ شو موږ خلکو ته ووایو چې د خپلې خاورې د خپل نوم اخلي ډېره مننه روغاني بابا زمونږ پوډکاسټ چې کوم هغه سر ته ورسېدو او ډېره مننه د مفکوره ریسرچ سنټر چې تاسو موږ له وخت راکړو